د احصایې او معلوماتو ملي ادارې تل هڅه کړې ده چې خپلو مراجعینو ته صحیح خدمات وړاندې کړي. د چیستن څانګې ته د ورځې 750 کسان د بایومټریک لپاره راځي او د 850 شاوخوا تذکرې په مرکز کې د ورځې توزیع کیږي. فعلا در سایه احصایی مرکزی چهلستون به خاطر تسجیل الکترونیکی آمدیم اینجا. ما اینجا ثبت نام کرده بودیم، فرم الکترونیکی پر کرده بودیم، آمدیم به خاطر تذکره. باز خوشبختانه خودم همراه اعضای فامیل و خانواده ما همگی ما که بایومتریک شدیم. باز با ما پرزگک داد که در حدود یک 3-4 روز بعد بیاین. باز ما اینجا مراجعه کردیم، آمدیم حالا به خاطر تذکره الکترونیکی که فی تذکره مبلغ 100 افغانی اینجا قابل تادیه است. ما پرداخت کردیم و خوشبختانه امروز تذکره خود و همراه خانواده خود همگیش ما به دست آوردیم. احساس بسیار خوشحالی دارم که تونستم تذکره الکترونیکی خود به دست بیارم و هویت خودم به دست بیارم و این بسیار فایده های زیاد داره. اگر ما بخواهیم که در افغانستان فساد کم شود باید تذکره الکترونیکی با خود ما همراه خود ما داشته باشیم و یگانه خوبیش دیگه است وقتی ما تذکره کاغذی را با خود ما هر جای می‌بردیم، شاید تو فرسوده شود، شاید هم بزرگ است به خاطر که به شکل ورقی بود ولی خیلی کوچک است و میتونیم در هر جای همراه خود انتقال بدیم. و تذکره ورقی که بود از اون تذکره به شکل کاپی هم به شکل تقلبی بسیار جور میشد ولی خوشبختانه که تذکره وقتی از ما بایومتریک میشیم به شکل تقلبی نمیتونه جور شود. چیستن مرکز کې اوس له تنه کارمندان کار کوي چې دې ته ټول ماسک او سانیټایزر د کرونا د وبا له خاطره آماده کړي دي، باید استفاده ترې وکړه. دا مکلف او مجبور دي او له افغانستان له ټولو وګړو څخه چې مراکز ته مراجعه کوي ماسک څخه استفاده وکړه. چیستن مرکز ته چې کله مراجعین راځي ماسک جبري دی، امنیتي ګاردان بدون ماسک داخل مرکز څوک نه کوي. له ټولو متخصصانو څخه مې هیله ده چې کله موږ د چک اسناد پروسه خلاصه کړه بیا دې د عوایدو برخه ته ځینې متقاضیان دغه مقدار ورته معلوم نه دی او دې چې ولې اخلي پیسې یعنې شک ورته پیدا کیږي. دا د دولت حق دی او دا پیسې دولت ته جمع کیږي او دا باید خامخا اجرا کړي.